ښځه څوک ده؟ ښځه د الله جل جلاله نرم خلقت دی. ښځه د ماشوم لپاره فرشته ده او د خاوند لپاره لباس ده. ښځه د سکون سمبول ده او د زانګو ستره استاده ده، کومه چې نن په خپلو لاسونو د سبا امپراتور، عالم او یو لوی انسان زنګوي. ښځه د حدیث شریف په رڼا کې کله چې لور وي پلار ته د جنت دروازه خلاصوي، کله چې میرمن شي نو د خاوند ایمان تکمیلوي، او کله چې مور شي نو تر پښو لاندې جنت شي. همدا هغه ستر اعزاز دی چې اسلام ښځې ته 1400 کاله مخکې عطا کړی دی. ګرانو مسلمانانو ورونو او خویندو، جنتي میرمن نوې فیسبوک پاڼه موږ د خپلو مسلمانو خویندو لپاره جوړه کړې. غواړو چې مسلمانې خور ته د اسلام په چوکاټ کې د یو ښه ژوند تېرولو لپاره داسې نشریات وړاندې کړو چې یوه مسلمانه خور ترې ګټه واخلي. ګرانو دوستانو، جنتي میرمن پاڼه تاسې هم پر خپلو آیډیانو در سره شیر کړئ. دا به ستاسې له موږ سره یوه لویه مرسته وي. رب جل جلاله مو سرلوړي او آباد لره.